د زنانو نارینه و منځ کې فرق نشته. د واضح خبره موږ بار بار بیان کړې. خو چې ورور دی هغه چې د مولا ته ټلیفون کړی د مولا ته ډېر فرقونه دي پکې. په کار دی چې دغه ورور دی مولا ته وایي چې یو ذکر کا به دلیل، بل ذکر کا به دلیل، دریم به ذکر کا به دلیل. زه خو لنډه دا وایم د بعضو خبرو اوږدو خبرو نه دا لنډه خبره ده د عوامو په دې زړه کې خلګي او په دماغ هغه ده د دین او بل مضبوطه خبره نه وي چې داسې عالم نشتی چې هغه دې په صحیح سند سره ثابت کړي چې د سړو او د ښځو په منځ کې فرق دی. زه دومره کولی وایم چیلنج دی. یو دلیل دې څوک راوړي په صحیح سند سره، یو دلیل. زموږ چې کار دی موږ خو ګرځو، موږ ته خو حدیث ویلی کېږي دې لپاره چې په حدیثونو پسې ګرځو. نو حدیث کې راشي صحیح حدیث او موږ دې نه بیانو، صحیح حدیث کې راشي موږ دې په عمل نه کوو. خو دغه ورور ته زما دا ګزارش دی چې دغه مولوي صاحب ته دې ووایي برای کرم وایي ته داسې کار وکړه چې په دغه دلیلونو کې یو څو دلایل ماته وښایه، خو چې صحیح سند والی په دې شرط او بیا دې ما له راوړي او زه به د هغې جواب وکړم چې د څه حالاتو کې دی. الله اعلم.